الله صلی الله علیه وسلم د دوو شیانو ذمہواري ماته راکړه، یو د خولې یو د خپل عورت. خوله په حرامو شیانو باندې مه مخته کوه، حرام ویل یا حرام خوړل د دې څخه خوله وساته، او عورت په حرامو ځایو کې خپل خواهش مه پوره کوه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه د جنت ذمہوار یم چې زه به د جنت بیا یم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله مؤمن مسلمان اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، چې نکاح دی وکړ نیم دین دی پر دې باندې کامل سو، فلیتق الله فی نصف الباقی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په نور نیم دین کې نو ته له الله څخه وبېرېږه، کوشش دا وکړه چې نور ناروا وي نه وکړې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، حضرت ابن عباس رضی الله عنه د دې حدیث شریف راوی دی، لم ترى للمتحابین مثل النکاح. د یو دوو خاندانو په مابین کې چې محبت او مینه سره پیدا کیږي، یا د یو دوو کسانو په مابین کې چې محبت او مینه پیدا کیږي، هیڅ شی دونه مؤثر نه دی لکه حلال نکاح. د حلال نکاح په کېدلو باندې د دې دوو کورو په مابین کې دومره محبت پیدا سي چې حتی چې یو سړی خپل د ورور سره دونه محبت نه لري لکه خپل خیر سره. دا زموږ او ستاسو تجربه هم ده، دا زموږ او ستاسو په وطنو کې هم دا رقم چې یو سړی د خپل خیر سره دونه محبت لري چې په کم کور کې لور واده یا له کومه کوره لور را واده، په کم کور کې د ده انجلۍ واده یا د کم کور انجلۍ چې په دې کور کې را واده، دا دونه محبت وي د دې خلکو په مابین کې چې د خپلو ډېرو نږدې قریبانو په مابین کې هم دونه محبت نه. او دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. که څوک دا اراده لري چې دی د خپل رب جل جلاله سره مخامخ په داسې حال کې چې دی پاک وي او پاک سوی، دی پاک دی او پاک سوی دی له هر قسم ګناه څخه، نو د هغه انسان لپاره لازمه ده چې دی نکاح د حرو ښځو سره وکړي. د حرو ښځو په نکاح باندې الله جل جلاله انسان له ډېرو ګناهو باندې پاکوي. بیا د حضرت ابي امامه رضی الله عنه سره روایت و نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة. انسان ته هیڅ شی دونه پیدا نشي کولی په عامه زندگی کې لکه د یو حر ښځې سره د یو مؤمنې پاکې ښځې سره نکاح. ان امرها اطاعته، که چیرې دی و دغې مؤمنې ښځې ته ووایي د یو کار ده، هغه د ده اطاعت کوي، د ده فرمانبرداري کوي، د ده هغه خدمت ترسره کوي. و ان نظر الیه سرته، او که چیرې دغه سړی د خپلې کوروالا ته وګوري، د دې په ښه عمل باندې د دې په ښه خدمت باندې دی ورباندې خوشحاله ځي، په لیدلو یې زړه خوشحاله کېږي، په امر کولو باندې د ده خدمت کېږي. و ان اقسم علیها ابرته. د الله رسول صلی الله علیه وسلم که چیرې د سړی د یو شي په باره کې قسم واخلي، د کور ژوند دی، چې زه قسم ده که د پلانکی کار وکړم در څو پورې شته دا کار نه یې کړی، هغه مؤمنه ښځه چې ده هغه د دغه خپل خاوند په دې قسم کې نه حنس کوي، ضد نه ورسره کوي، تکبر نه ورسره کوي، لویي نه ورسره کوي، وایي چې دا زما خاوند دی، الله جل جلاله زه د ده کوروالا یا ماینه جوړه کړې یم، بس کوشش دا کوي چې دی په دې قسم کې نه کې حنس او د دې قسم سره اخلاص. وان غاب عنها نصحته فی نفسها وماله. که چیرې دا سړی بیا له کوره ووځي، د مؤمنې ښځې صفت دا دی چې دا د خپل ځان خیال ساتي له نارواو کارو سره، د ناروا نظر سره، د ناروا رابطو سره، او دا وایي چې زه خو د یو چا کوروالا یم، زه د یو چا زنانه یم، زه د یو چا ناموس یم. او که چیرې دا سړی په دا کور کې نه وي، د ده د کور، د ده د مال، د ده د اولاد خیال دا زنانه ساتي. حدیث شریف کې بیا راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین. کله چې یو سړی حلاله نکاح وکړي، نو الله جل جلاله د ده د دې نکاح په کولو باندې الله د ده نیم دین ورکامل کړي. ځکه د نکاح په کولو باندې د سړي سترګې له ناروا لیدلو څخه، د سړي خواهشات د ناروا پوره کېدلو څخه راوګرځېږي، دا که نر وي که ښځه وي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، فلیتق الله فی نصف الباقی.
اے انسانانو کوشش دا وکړي چې په هغه نور نیم دین کې د الله جل جلاله ستۍ وبېرېږي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوو شیانو ذمهواري ماته راکړه، یو د خولې، یو د خپل عورت. خوله په حرامو شانو باندې مه امخته کوه، حرام ویل یا حرام خوړل د دې څخه خوله وساته، او عورت په حرامو ځایو کې خپل خواهش مه پوره کوه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه دې د جنت ذمهوار یم چې زه به دې جنت ته بیایم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله مؤمن مسلمان اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، چې نکاح دې وکړ نیم دین دې پر دې باندې کامل سو، فلیتق الله فی نصف الباقی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په نور نیم دین کې نو ته له الله څخه وبېرېږه، کوشش دا وکړه چې نور ناروا وي نه وکړې.